پخوا زمانه کې د حمامونه او حمامونه داسې ځایونه جوړ شوي وو، په هغې کې به دا ګرمې اوبه وي، ځایونه به هم ډېر ګرم وو. هغې ته به د نارینه راتله او زنانه به هم راتله غسل وغیره دپاره. د الله نبي زنانه منع کړې وې چې زنانه به حمامونو ته نه ځي. د کور حمامونه نه دي مراد، هغه بارو په شام کې دا رواج و د هغه خلکو، د شام د خلکو. نو په دې کې چېرته یو زنانه وه، یو سړی و، منجاب نوم یې و، د منجاب حمامونه و. نو دا زنانه د کوڅه کې روانه ده، دې سړي نه یې تپوس کړی چې د منجاب حمام چېرته دی؟ نو دا سړی را لګېدلی دی او خپل کور ته اشاره کړې ده چې دلته دی. او دا زنانه یې خپل کور کې اصل کې لیدلې وه، خوښه شوې بیا وه، نو خپل کور ته زنانه بویې وه. دی چې لاړه ښځه جګیره شوه، نو هغې ته پته ولګېد چې دې سړي خو زما سره چل وکړ، خو دوکه وکړه دې سړي زما سره. نو هغه مو هوښیاره ښځه وه، دا سړی دته اخلاق ډېر زیات نرم کړل او دی په یو اخلاقي طریقه باندې د دنیا ځان خلاص کړ. دته یې وویل چې دا خو هسې خوشی کور دی، یو ته یو زیمه، او ما او تا ته د ملاقات یو ډېر ښه موقع میلاو شوې ده. نو داسې وکړه چې څه خواږه سره راوړه، ګپ شپ به ولګو او ډېر ښه ټیم به تېر کړو، او ته لاړ شو بیا به ګپ شپ ولګو. لکه مطلب دا دی چې د یو بل نه به ډېر خوندونه وایو. دا سړی تللی دی، وتی دی بازار ته وتی دی او ښځه ایسته کور ته تللی دی. چې راغی کله، نو چې ښځه کور کې نه وه، ایسته یې مزغو ودنګل او یو شعر به وایو. په دې شام کې به تاویده، په دې کوڅو کې یو شعر به دا وایو چې داسې یو زنانه وه چې ډېره ستړې شوې وه او د منجاب د حمامونو تپوسونه یې کول چې دا به چاته معلومه وي که نه به یې معلومه. دا به ویل او لیونی شوی او دا مزغو یې کار پرېښی و او دا شعرونه به ویل او په دې کوڅو کې به ګرځېده. بیا چېرته د هغه چم ګاونډ ښځه وه، د هغه علاقې چېرته هغه زنانه هغه شعر اورېدلی و چې دا خو هغه پخوانی پاګل دی. نو هغې وله به یو بل شعر کې جواب ورکړی و چې ته تلې نو تا را دروازه ولې نه بندوله، چې دا شعر یې پسې واورېده ښه لیونی شي، ښه یې مزغو ودانګل، ښه افسوسونه یې شروع کړل. او په دې حال کې چې دی کله مړ کېدم نو دقه خبرې کولې چې کله دی مړ کېده مسلمانو، خو چې کله مړ کېده خلکو ورته ویل کلمه وایه. د حقه شعر د ده په ژبه باندې و چې هغه زنانه به چېرته وي چې د منجاب د حمامونو تپوسونه یې کول. په دې ټیم کې د دې سړي نه په دې حال کې ساه ووتله. دې د زما عزتمندو د اخرې خاتمې خرابېدل وایي چې تا د خلک کلمه وایي او ته 900 نورې ګډې وډې وې. او دا واقع علماء لیکلی، خراسان یو سړی و، وایي خلکو ورته ویلي چې کلمه وایي زنکدنه یې شروع. نو هغه وایي دا خبره به کوله چې 11 او 12 1112 د خراسان د پارسۍ سړی و، هغه ټول عمر دا د خرڅول کړي وو، دا وازونه یې لګولي وو ټول عمر. نو هغه د زنکدن په ټیم کې دا خبرې کولې چې په 1112 دا وازونه یې کول په ځای د دې باندې چې د کلمه ویلې وې. خو د ده په زړه کې دا دنیا دومره ننوتې وه، د خپل کاروبار دومره د ده په زړه کې ننوتې و، دته چېرته په دې کې د مانځه موقع نه ده میلاو، دته چېرته د آخرت سوچ دپاره ټیم نه دی میلاو شوی چې بیا کله دی مړ کېدم نو د 11 او د 12 چغې والې چې دا شی په 11 دی او دا شی په 12 دی. امام اوزاعي دا مشهور د شام والا امام تیر شوی دی او د حدیث لوی امام دی امام اوزاعي. هغه وایي ما له یو سړی راغلی و، قبرونو کنستلو والا راغلی و. نو هغه وایي ما ته ویلي چې زه اکثر قبرونه کنم، په دې کې دا مړي راوځي، بعضې قبرونه یې بعضې مړي پکې راښکاره شي. نو ویل ډېر زیات مړي ما داسې لیدلي دي چې د هغوی مخ د قبلې نه دی بل طرف ته وړېدلی دی، چې ما کتلي دي مخ یې د قبلې نه بل طرف ته وړېدلی دی. نور د اهل اسلام طریقه دا ده، دا چې کله مړ ږدي قبلې طرف ته وله مخ واړئ، قبلې طرف ته یې په ډډه کي. ویل ما چې اکثر مړي لیدلي دي مخونه یې بل طرف ته وړېدلي. د نباش د دې پخوا به خلکو د کفنونو غلاګانې کولې، د مړو نه به کفنونه پټول پخوا زمانه کې. نو یو غلم وایي چاته داسې ویلي چې یاره زه اکثر مړو نه زه کفنونه وباسمه، چې ما کتلي دا مخونه یې بل طرف ته وي. دا زما عزتمندو د هغه چا انجام دی چې د چا اخره خاتمه الله رب العالمین خرابه کړي. خو دا هغه دغه ټیم کې د الله رب العالمین مدد چې کوم بنده نه کټ شي
د الله رحم چې کم بندنه کړ شي دا انسان زما عزت مندو هلاکی. نیو باغ انسانانو کې المتشبث بالدنیا دی چې ستا د خپل ژوندۍ مقصد د دنیا ګرځولې ده او په دنیا پسې لیونه نور دنیا خو زمونږ ضرورت دی زما عزت مندو. دنیا دار چا سو سره ای دنیا خو به ګټي ځان لا خریبا سکیبا اغوندی با دا ټول دنیا ده. د دې لپاره بزان له تجارت بکې مزدوری بم کې نوکری بم کې هر کار کوا دا ثواب دی زما عزت مندو. دنیا ګټل په حلاله طریقه باندې د خپل بچو لپاره په حلاله طریقه باندې رزق ګټل دا عبادت دی زما عزت مندو. وګوره هغه دنیا زما عزت مندو چې هغه ستاسو نصب العين دی ستاسو د ژوند مقصد دنیا ده اخرت ته به ستاسو توجه نه ده. نو چې بیا کله مړ کېږي او دا پاتې کېږي او ته تیزه خالی لاسونه ته روانه بیا به دغه ټیم کې زما عزت مند انسان گاډي وړي وای بیا گاډي وړي بیا د کوپر کلمې د خلینو وزي بیا په هغه ټیم کې. او چې کله یو انسان زما عزت مند د پزړه کې اخرتي د پزړه کې قبر دی یاره دا د الله د پېشي خبري پرتی دي د پزړه کې دا انسان چې مری زما عزت مند د ډېر په تسلی باندې د ډېر برابرۍ د په خپل باندې کلمه راځي په دغه ټیم کې. او زما عزت مند موږ الله ته ډېر زیات محتاج یو. غره چې په دغه ټیم کې زما استاد جب الله بند کی جب خدای الله په امر چلیږي دا جب د الله په امر باندې دا چلیږي زما عزت مندو. او دا یو ډېر لویه معجزه ده ډېر ناشنا معجزه ده. دا دومره غوخه زما عزت مندو دومره غوخه خدای دې خبري راوځي. او دې ته چې سوچ وکړي د انسان د الله رب العالمین دا قدرتونه برا کولاو شي بتاوان چې دا څومره عظیم ذات دی چې دا غوخه دومره ټوټه الله رب العالمین پیدا کړی ده. او دای د غاخونو په دې منس کې بند کړی ده دا د غاخونو سم نه لګي. او په دې کې الله رب العالمین دا د الله یو د الله رب العالمین د قدرتونو یو شاهکار دی دا جبا دا ټول انسان د الله د قدرتونو نمونه ده. د دسترګي د مازغو د غوګونه د ټول نظام چره نو زما عزت مند چې دا جبا په دغه ټیم کې بند شي چې خلک وایي چې کلمه وایي او استاد جبا نه لکې بیا به څنګه په دغه ټیم کې د دې وجه نه زما عزت مندو دا کلمه ډېر ویل پکار دي. دا چې څوک ډېر وایي کنه ډېر زیات ورد د دې کوي نو دې سړي ته الله رب العالمین په ځنکدن کې بیا کلمه نصیب کوي چې کوم سړی د لا اله الا الله ذکر ډېر زیات کوي. او د الله نبی فرمایلی دي چې کوم سړی اخیرا نه کلمه دا و چې لا اله الا الله دخل الجنه دا سړی الله رب العالمین جنت ته داخلي. او د اخیری خاتمه غم زما عزت مندو امام ابن قیم لیکلی دي دې د پخوانو خلکو ملاګانې ماته کړې وي دا دومره درون غم دی دومره درون چې زب څنګه مرم خو باسم مرم کنه پاتې کېږم خو نه نو زب چې څنګه مرم په کم ځای کې مرم خو الله خبر دی. مانه په جمعات کې ساوزي زمانه په کور کې ساوزي زمانه په بازار کې ساوزي اول عیاذ بالله زب په ګناه کې لګي مثلا چې په ګناه کې لګي مو سارا نوزي چې بعین د ګناه په موقع کې لګي ما د سې کې ناستم چلته ګناه کیږي او په ما باندې دغه ټیم کې د مرګ ملائک راشي زمانه ساوزي. نو زما عزت مند تاسو ته پته چې ګناه کې یو سړی نه ساوزي نو د اخیری خاتمه باره کې ته سویر دي سړی چې سړی عملی تور لګیا دی ګناه کوي او په دې ټیم کې بدمانه ملائک راشي د نه ساوزي. او تاسو په دې سوشل میډیا باندې کتلې دي یو سړی د غړیږي او په غړېدو کې ته نعوذ بالله ساوتی والله العظیم غړیږي او ساتي وته دا او هغه لقیږي او جړقیږي د ملګرو خیال لري نه دی غړیږي اپ هغه باندې د ځنکدنه غسلګي او جټکی شروع شوې دي په دې ټیم کې د ساوتی یو سړی د لګره ډولکی وای او په دې ټیم کې د ساوتی او د سیم خلک زما عزت مند تیر شوې دي چې په سجده باندې الله ته پراتی دی او ساتي وته سجده باندې الله رب العالمین ته پراتی دي او ساګانی ته وته دي. امام مجاهد ابن جبر د عبد الله ابن عباس مشهور شاګرد مفسر قرآن هغه په سجده باندې پروت او ساتي وته و. او دا ډیر امام ابن قیم چې کله وفات امام ابن تیمیه رحمه الله چې کله وفات کړي داغه په جواب باندې اخیرنی آیاتونه داو ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. دا آیاتونه په جواب باندې جاری وو چې متقیان فی جنات و نهر دا په جنتونو کې وي نهرونو کې وي فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. او داغه د لوی مقام د ناشته لوی مرتبه او عند ملیک مقتدر دا رب العالمین سره په خوا دا بغاون کې وي
دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه د اخیرنی الفاظو چې کله هغه ساده غنوات او چې چاره خلینو دا خبري وتیری چې زه کافر یم نه منم کلمه د دې وجه نه زما عزت مندو موږ سره د دنیا غمونه دي د دنیا د غمونه به کو خدا دسي کو شو کو نشه ضروری خبره نه ده خیر ده که خدي وخړو کنه خدي وخړا غټیم تیریږي که خدي واغستو کنه خدي واغست ټیم تیریږي که ورځ خدي رشو کنه خدي رشو سم تیر شوا خو زما عزت مندو د ټولو نه لوی غمونه دادي چې زمون سره د خپل اخیری خاتمه غمي چې اسنه چې زمون اخیره خاتمه خراب شي من په اخیره کې چرته بیلاری نشو چرته اخیره کې زمونږ تاسو باندې شیطان غالب نشي اخر جنم خراب نشي زما عزت مندو د دې خبرې غم بکو غره او دا اسبابونه بزان ساتو په کوم اسباب باندې چې انسان اخیره خاتمه خرابيږي ان شاء الله سبب نور جمعه کې د الله په توفیق باندې بیان کو واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر